محترم مفتي صاحب خدای نظر رور د کندهار ولایت څخه پیغام پرې شوی دی او پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي چې موږ د کورني چرګانو کار کوو، نو کله ناکله یو چرګ حلال کړو بیا پر هغه باندې ګرمې اوبه اچوو مخکې د دې چې نس یې ورپاک کړو. نو آیا دغه ګرمې اوبه پر اچول دا جایز دی او که او که چیرې ګرمې اوبه پر ولویږي نو د چرګ غوښتو ته خو به کوم تاوان نه کوي؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایاست. حامدا مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي که چیرې یو کس چرګ حلال کړي نو مخکې تر دې چې د هغه چرګ نس ورپاکي په ایشولو اوبو کې تر داسې اندازې کښېښودل سي چې د نس نجاست په غوښه کې حلول وکړي، یعنی نجاست یې د غوښ سره ګډ سي، نو د دغسې چرګ غوښې خوړل بیا ناجایز دي. البته که په ګرمو اوبو کې کښېښودل سي، داسې ګرمې اوبه چې ایشېږي نه او لږ ګړی کښېښودل سي چې د نس نجاست یې په غوښه کې حلول ونه کړي، دا بیا جایز دی، هیڅ پروا نه لري. لهذا په مسؤله صورت کې که صرف ګرمې اوبه پر واچول سي د دې لپاره چې په اسانۍ سره پاک سي، نو دا د لږ وخت لپاره په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. البته که چیرې چرګ د ډیر وخت لپاره په ډیرو ایشولو اوبو کې کښېښول سي تر داسې اندازې چې هغه نجاست یې په دا غوښو باندې ګډ سي، نو بیا دغه غوښې نجسې ګرځي او بیا خوراک نه صحیح کېږي. رد المحتر جلد اول صفحه 598، فتح القدیر جلد اول صفحه 211، حاشیة طحطاوي صفحه 161، فتاوای بینات جلد 22 صفحه 115، فتاوای بینات جلد 3 صفحه 593، همدا ډول فتاوای قاسمیات جلد 22 صفحه 115. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.